سلامونه ګرانو دوستانو هیله د روغو جوړ بایست دی زه نن بیا هم تاسو ته له یوې نوې ویډیو سره راغلم ملګرو دغه ویډیو کوم تاسو ته د هر ډول معلومات په نامه د اپلیکیشن څلورمه برخه باندې پیل وکړم د ویډیو د پیل څخه دمخه تاسو څخه کوچنۍ غوښتنه کوم که زموږ د چینل څخه په لومړي ځل لیدنه کوئ یا زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ هر یوه نوې ګټوره ویډیو لومړنۍ تر تاسو در ورسیږي نو ملګرو موږ تر دې ځایه پورې اپلیکیشن جوړ کړی و نو که تاسو لومړنۍ برخه نه وي تعقیب کړې هغه هم در سره تعقیب کړئ د هغه لینک په لومړني کمنټ او همدارنګه په ډسکرپشن کې وجود ولري تاسو کولی شئ له هغه ځای څخه یې ترلاسه کړئ نو ملګرو دا به تاسو راواخلئ د لومړنیو دا به هم راواخلئ دا به هم راواخلئ دا به ملګرو تاسو ټول راواخلئ او ډیلیټ به یې کړئ دا به ملګرو تاسو ډیلیټ کړئ دلته موږ څلورمه برخه کې کوم دا ثبت کړی و نو تاسو به دا راواخلئ او دلته به یې خوشي کړئ ټول به ملګرو همدا ډول سره انتخاب کړئ بیا ملګرو اپلیکیشن تاسو کولی شئ په ښه ډول سره یې ډیزاین کړئ نو ملګرو دا ډول سره به یې راواخلئ او دلته به یې خوشي کړئ نو ګورئ ملګرو تاسو ته دا ډول سره ښکارېږي نو ملګرو تاسو به لومړنی نو تاسو به دا ټکسټ ورته انتخابوو او دلته په دا ځای باندې ملګرو کلیک کوو ورته انتخابوو د موبایل په اړه د موبایل برخه یا د موبایل په اړه تاسو کولی شئ هر څه ورته انتخاب کړئ راځو د ځای باندې کلیک کوو کولی شئ دغه ته ډیزاین هم دې ته کولی شئ تاسو هم ډیزاین هم بدل کړئ بیا ستاسو خپله خوښه ده که تاسو ډیزاین ورته بدلون ورکوئ او که نه بیا ستاسو پورې تړاو لري نو ملګرو د ډول سره به تاسو ورته انتخاب کړئ راځو موږ یو څو ورته انتخابوو تاسو کولی شئ د مثال په ډول موږ د ډول سره موبایل برخه د کمپیوټر برخه ورته انتخاب کړو تاسو کولی شئ ورته انتخاب وکړئ راځو یو څو ورته انتخابوو تر هغه پورې ویډیو سکیپ کوو فرض کړئ ملګرو موږ دا ډول سره ورته انتخاب کړو تاسو کولی شئ هر ډول سره ورته انتخاب کړئ نو موږ یوازې ستاسو د پوهې په اړه یوازې دومره معلومات راواخیستل تاسو کولی شئ زیات اندازه سره معلومات داخل کړئ تر څو نور هیوادوال هم ترې استفاده وکړي او د هغوی د معلوماتو د زیاتوالي سبب وګرځي نو تاسو به په ساده ډول سره راشئ دلته ملګرو تاسو به یو څو تصویران ورته انتخاب کړئ راځو دلته کلیک کوو له ګیلري څخه څو تصویران ورته انتخابوو دا ځای باندې کلیک کوو دلته مثبت علامه تاسو ته ښکاري دا ځای باندې کلیک کوو له ګیلري څخه یو څو تصویران ورته انتخابوو ملګرو تاسو ته مو طریقه ښودلې ده د عکسو انتخابولو تاسو کولی شئ په همغه طریقه سره عکسونه ورته انتخاب کړئ زه د ویډیو د لویوالي امله یو څو عکسونه ورته انتخابوم تر هغه پورې ویډیو سکیپ کوم نو ملګرو تاسو چې کله له ګیلري څخه خپل تصویران ورته انتخاب کړئ نو په ساده ډول سره به راشئ دلته دا ځای باندې به کلیک وکړئ دلته به تاسو هغه تصویران ورته انتخاب کړئ چې تاسو له ګیلري څخه دلته انتخاب کړئ دا ځای باندې به کلیک وکړئ او دلته موږ راځو د کمپیوټر عکس ورته انتخابوو فرض کړئ دا عکس ورته انتخابوو په سلیکټ باندې کلیک کوو ملګرو موږ یوازې ستاسو د پوهاوي لپاره دا تصویران راواخیستل نو تاسو کولی شئ ښایسته تصویران هم ورته راواخلئ راځو د موبایل تصویر هم ورته راخلو فرض کړئ ملګرو دا یو تصویر مو ورته راواخیسته دا د موبایل لپاره راځو ملګرو د جالبو معلوماتو لپاره هم یو تصویر راخلو ملګرو موږ دا ډول سره تصویر راواخیستو تاسو کولی شئ هر ډول تصویر راواخلئ پوهنه لپاره هم دا تصویر راخلو په سلیکټ باندې کلیک کوو د تاریخي مطالبو لپاره د ځای باندې کلیک کوو یو بل تصویر راخلو فرض کړئ دا تصویر راخلو دلته کلیک کوو دې لپاره هم یو تصویر راخلو دا تصویر راخلو د نبوي حدیثو لپاره هم یو تصویر راخلو فرض کړئ ملګرو
دلته دا تصویر مو ورته راواخیستو، یو تصویر انتخابوم. دا یو تصویر د مثال په ډول د پښتو لپاره انتخابوم. ګورئ ملګرو د ډول سره ډیزاین شو. تاسو کولی شئ له دې څخه ښایسته تصویران ورته انتخاب کړئ. نو موږ دا تصویران یوازې ستاسو د پوهوي لپاره انتخاب کړل تر څو ستاسو پوهه ورسره زیاته شي، تاسو وپوهیږئ چې د ډول سره تصویران ورته انتخاب کیږي. نو څلورمه برخه هم تر همدې ځایه وه. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. ښه شبې ولرئ.